ګران صاحب شعرونه دي چې د خونریزۍ او د وحشت نه روزګار مه جوړوئ. د خونریزۍ او د وحشت نه روزګار مه جوړوئ. نور د دنیا د ورانولو اوزار مه جوړوئ. 2 ورځې ژوند دی دا په مینه محبت وکړئ. 2 ورځې ژوند دی دا په مینه محبت وکړئ. 2 ورځې ژوند دی نفرتونو ته لار مه جوړوئ. له مرګه وروستو مو والله که احسان ومنمه، له مرګه وروستو مو والله که احسان ومنمه، زما په سلي باندې ماله مزار مه جوړوئ. او زما یارانو ما د ژوند په لاره ونازوئ. زما یارانو ما د ژوند په لاره ونازوئ. زما په مرګ زما لیدو ته قطار مه جوړوئ. خلکو عبید ملنګ ته وګورئ عبرت واخلئ. خلکو زما غوندې د زړه نه بازار مه جوړوئ. شعرونه دي چې هغه به څنګه د فطرت له ښکلا خوند اخلي، هغه به څنګه د فطرت له ښکلا خوند اخلي چې د مزدور وجود په بیه ځان له ژوند اخلي. عبید ملنګ به د مرګي په خوب وده پروت وي چې اوبه شوي پر هرونه یې فیوند اخلي. او دا نوي شعرونه دي بهرحال څه غلطي هغه بخښنه غواړو چې همهغه خلک مطلع لا نشته، همهغه خلک خپلو وسایلو کې محتاجو، همهغه خلک خپلو وسایلو کې محتاجو. د چا چې به وطن کې زمرود پیدا کېده، رقیبه ته به ماته په یوه خبره ګران وي، زما او ستا په خیال کې توارد پیدا کېده. او قدرت به په دې ښار کې یو خلیل پیدا کوو، قدرت به په دې ښار کې یو خلیل پیدا کوو چې دې ښار کې به کله یو نمرود پیدا کېده. او په دې ښار کې به ځکه امنیت سنګسارېده، په دې ښار کې به ځکه امنیت سنګسارېده، عبیده په دې ښار کې به بارود پیدا کېده. په دې ښار کې به ځکه امنیت سنګسارېده، عبیده په دې ښار کې به بارود پیدا کېده. او شعرونه درته نور وایم چې کلکې حوصلې له یو کلک زړه غواړم، حق له چې ګویا شي هغه خوله غواړم. او دغه چې ادم پرې تقسیم شوی دی، دغه تضادات له منځه وړه غواړم. دغه چې ادم پرې تقسیم شوی دی، دغه تضادات له منځه وړه غواړم. ربه خپل مخلوق ته مې محتاج نه کړی، ربه زه به نور له تا نه څه غواړم. وخته چې د هر ظلم حساب وکړي، وخته ستا نه داسې پښتانه غواړم. هغه چې عبید ملنګ پرې بد لګي، زه د هغه بدو خلکو ښه غواړم. او شعرونه دي چې ستا نه وروستو به په څه راټولېده، وینې وینې زړه مې نه راټولېده. ستا نه وروستو به په څه راټولېده، وینې وینې زړه مې نه راټولېده. بدنیتي به د عروج په انتها وه چې به چېرته پښتانه راټولېده. بدنیتي به د عروج په انتها وه چې به چېرته پښتانه راټولېده. یا په دې ښار کې ضمیر د وخت غلامو، یا په دې ښار کې ړانده راټولېده. د اسرار ډاکټر خبره ما کې سو، ډاکټر اسرار صاحب د اسرار ډاکټر خبره ما کې سو چې مې غوښو ته وینه راټولېده. او عبید جان په داسې خلکو کې ګویا و، عبید جان په داسې خلکو کې ګویا و چې به چېرته کې کاڼه راټولېده. نوې غزل دی بیخي د ما چاته نه وایو، خو ویم چې چا چې د تن وینې ولس لګام په ګام ورکړئ، چا چې د تن وینې ولس لګام په ګام ورکړي، نامې هغه سړي له خلکو د بدنام ورکړي. چا چې د تن وینې ولس لګام په ګام ورکړي، نامې هغه سړي له خلکو د بدنام ورکړي. حاجي صاحب منمه چې حج هم د نیکۍ کار دی، حاجي صاحب منمه چې حج هم د نیکۍ کار دی، خو دا بهتره ده چې یو خوار ته توام ورکړي. حاجي صاحب منمه چې حج هم د نیکۍ کار دی، خو دا بهتره ده چې یو خوار ته توام ورکړي. هله انساني چې د بل د درد احساس ولري، هله انساني چې د بل د درد احساس ولري، هله انساني چې انسان ته احترام ورکړي، هله انساني چې انسان ته احترام ورکړي. او زما ملګری دی جاوید ملنګ صاحب، هغه ته پکې دا یو شعر چې جاوید ملنګه یا زما د بدې ورځې یاره، جاوید ملنګه یا زما د بدې ورځې یاره، ته به هم ساده ارمانونو په مقام ورکړي. جاوید ملنګه یا زما د بدې ورځې یاره، ته به هم ساده ارمانونو په مقام ورکړي. او دا بې ادبه چنګیزي ذهنونه نه بدلیږي،
دا بې ادبه چنګیزي ذهنونه نه بدلیږي تبلیغ د امن ته که هر څومره دوام ورکړي دا بې ادبه چنګیزي ذهنونه نه بدلیږي تبلیغ د امن ته که هر څومره دوام ورکړي او تا ته معلومه ده زما د کیفیت اندازه تا ته معلومه ده زما د کیفیت اندازه عرب عابد ملنګ ته لږ غوندې ارام ورکړی تا ته معلومه ده زما د کیفیت اندازه رب عابد ملنګ ته لږ غوندې ارام ورکړی